ډېر ګران وقاص خټک صاحب فرمایي چې د ژوند په لاره بې اصري کمال ته ورسېدم، د ژوند په لاره بې اصري کمال ته ورسېدم، څنګه چې ورسېدم سم جنجال ته ورسېدم، زه مرور له دې جهانه په خپل ذات کې قید شوم، زه مرور له دې جهانه په خپل ذات کې قید شوم، زه د خپل ذاته مرور ملال ته ورسېدم، ته د خپل نفس په ورکه لاره چېرته ورسېدې، ته د خپل نفس په ورکه لاره چېرته ورسېدې، زه د قدرت په فیصلو مشال ته ورسېدم، اضطرایي حالات مې داسې چې بس نه رغېدم، اضطرایي حالات مې داسې چې بس نه رغېدم، دا ستا دعا وه که قسمت و کال ته ورسېدم، دا ستا دعا وه که قسمت و کال ته ورسېدم.